د ننګرهار ولایت په هسک مینه ولسوالۍ کې 19 افغان سرتیري وژل شوي دي. د ننګرهار په هسک مینه ولسوالۍ کې روغتیايي سرچینې وایي چې دوی ته د جګړې له سیمو 19 جسدونه ور انتقال شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دغې ولسوالۍ د تري بند په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په ترڅ کې 19 افغان سرتیري وژل شوي او یو ملکي وګړی او 14 افغان سرتیري ټپیان شوي دي. د هسک مینې د روغتیايي کلینیک ډاکټر شینګل انتظار ویلي چې بېګا شپه تر د نن ورځې ناوخته پورې جګړه نښتې وه او نن له غرمې وروسته د وژل شوو سرتیرو جسدونه روغتون ته انتقال شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر ویلي چې د جنګ دواړو لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او په هسک مینه کې 3 امنیتي پوستې هم د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. د دې سره سم د ننګرهار په پچراګام ولسوالۍ کې تېره شپه د دواړو لوري لخوا جګړه شوې چې پکې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ننګرهار په هسک مینه او پچراګام ولسوالیو کې 14 امنیتي پوستې نیولې، لسګونه افغان ځواکونه وژلي او ګڼ شمېر درنې او سپکې وسلې لاسته ورغلې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که به دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.